فوټو او ستانه ویډیوګانې ستانه واتس اپ کې میسجونه ډیلیټ شوي دي، نو تاسو غواړئ چې دا بیرته پیدا کړو په اسانه طریقې سره. ګورئ که چیرې تاسو نه واتس اپ نه علاوه نور چېرته میسجونه ډیلیټ شوي وي، آډیو، سونګ، غانا، نعت همدغه شانتې کې نور وغیره تاسو نه ډیلیټ شوي وي، تاسو به یې څنګه راپیدا کوئ په اسانه طریقې سره. ګورئ د دې لپاره تاسو دغه اپلیکیشن آن کړئ. ډاونلوډ کولو طریقې ویډیو په اخر کې ځکه چې اول درته وښایم نو تاسو بیا دغه ویډیو صحیح نه ګورئ. دلته نه تاسو په الو کلیک کړئ، دلته نه په ګیټ سټارټډ کلیک کړئ. ګورئ ما نه 1000 ویډیوګانې چې کوم دي ما ډیلیټ کړي دي، تاسو ته به بالکل په ثبوت سره بیرته راپیدا کوم. فوټوګان چې دی هغه بیا 1000 نه زیات دي. ګورئ الو پرمیشن ته راشئ، د ویلوزنګ اپ ته راشئ، بیرته ویلوزنګ اپ بیا الو کلیک کړئ، بیا الو کلیک کړئ، بیا الو کلیک کړئ. ګورئ دا دې کلیک کړو، اوس دغه تاسو ته ښکاري که چیرې تاسو نه ډیلیټ سکین شوي وي یا ډیټا سکین درته یادوي، که چیرې تاسو نه ډیلیټ ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي یا تاسو نه فوټوګان ډیلیټ شوي وي یا تاسو نه آډیو، نو ګوره دې لپاره موږ په ډیلیټ ایمیج کلیک کوو. دلته نه په سټارټ ډیپ سکین بټن باندې کلیک اخلو. اوس دلته کې تاسو ګورئ دلته نه تاسو ته بالکل زیرو ښایي، دا تاسو ته ښکاري د فوټوګان ته 78 ویډیوګانې را پیدا کړئ. اوس به دا تاسو ته چې کوم دی دا ټول پرمیشن درکوي، دې ته تاسو صحیح طریقې سره ګورئ. ګورئ دې ته دا شروع شوی دی چې دا به څومره ویډیوګانې ما ډیلیټ شوي دي هغه به را پیدا کوي، چې څومره تصویران زما ډیلیټ شوي هغه به را پیدا کوي، چې څومره آیډیو زما ډیلیټ شوي هغه به را پیدا کوي. انتظار وکړه د ټولې ډیټې ته ګوره، بیا درته ښیم چې څومره دا را پیدا کړي زه تاسو ته ښیم. نو که چیرې تاسو نه د رښتیو ډیلیټ شوي وي نو ګورئ دا به تاسو ته بیرته همدغه ویډیوګانې دغه آیډیو دا تاسو ته ښکاري، دا یې دې ته وګوره 19 آیډیو، همدغه شانتې کې 1781 فوټو، همدغه شانتې کې 1500 ویډیو دا چې کوم دی دې را پیدا کړل. نو ګورئ دغه شانتې کې تاسو هم را پیدا کولی شي. دلته کې که زه چېرې په فوټو ورته کلیک واخلم ایډ راځي، لږ انتظار کوئ ځکه چې فری اپ استعمالوئ ایډ به درته راځي. دلته نه بیا تاسو کروز کوئ، دا تصویران دي، دا معنا ډېر ټایم کېږي، یعنې د دې داسې تقریبا کال وشو. دا ما دغه موبایل چې کوم دی دا ریسټور کړی و، نو دا چې کوم دی کې واپس هغه تصویران بیرته را پیدا شول. دا وګورئ د ډېر مخکیني تصویران چې کوم دي ما سره دي. همدغه شانتې کې که چېرې زه د دې نه بیک راشم ویډیو ته راشم نو په ویډیوګانو کې هم دغه ویډیوګانې چې کوم دي دا مانه ډېرې پخوا مخکینۍ ویډیوګانې دي. که چېرې زه په دې ویډیو ورته کلیک وکړم، په ویډیو چې کلیک وکړو دلته کې تاسو ته بیک اپ هم ښکاري، ریسټور هم درته ښکاري. د تاسو ته موږ اسانه طریقې سره دې وجې ښایو چې تاسو ته صفا طریقې درځي. دا بیک اپ تاسو ته ښکاري، دا ریسټور تاسو ته ښکاري. ویډیو به اوږده شوې وي خو لازمي لایک کړه. دلته کې تاسو په بیک اپ ورته کلیک واخلئ، دغې ته ویډیو چې کوم دی د دې تاسو بیک اپ اخیستلی شئ. ګورئ دلته کې به تاسو دغه جیمیل د کوم یو جیمیل ستاسو وي هغه جیمیل سره بیک اپ واخلئ، سبا تاسو بیا هم دغه جیمیل سره بیک اپ اخیستلی شئ. دلته نه تاسو سلیکټ آل کلیک کړئ، لاندې راشئ، دلته نه په کنټینیو کلیک کړئ. کروم ته راشه، کروم سرچ کې APK ډبل M بیا اس ولیکه، کله چې دا ولیکلو لږ انتظار وکړه. انتظار اوس سرچ ته راشه، په سرچ کې تاسو صرف DEL ولیکه. صرف چې دا ولیکلو په دویم نمبر تاسو ته ښکاري چې تاسو دغه یو اپلیکیشن چې کوم دی دلته نه ډاونلوډ کړئ. نو ټول سیټینګ هر څه چې کوم دي همدغه شان کې دي. او که ویډیو خوښ شوي وي لایک یې کړه، ملګرو سره شیر کړه. که ویډیو خوښ شوي وي لایک یې کړه، ملګرو سره شیر کړه. نور معلومات لپاره موږ سره اوسه. پلیز دغه شانتې کې ویډیوګانو جوړولو لپاره اکاونټ هم در سره فالو کوئ. تر بلې ویډیو دلې والا فامه.